نن درته د هغو 9 سورتونو په حق باندې وایم چې انسان له 9 شیانو څخه ساتي کوم چې بستا په ګټه وي. اول سورة الفاتحه. سورة الفاتحه سړی د الله تعالی له غضب څخه ساتي. دویم سورة الیاسین. سورة الیاسین سړی د قیامت په ورځ له تندې څخه ساتي. دریم سورة الواقعه. سورة الواقعه سړی له غریبۍ او فقر څخه ساتي. سلورم سورة الملک. سورة الملک سړی د قبر له عذاب څخه ساتي. پنځم سورة الکوثر. سورة الکوثر سړی د دښمنانو له دښمنۍ څخه ساتي. شپږم سورة الکافرون. سورة الکافرون سړی د مرګ پر وخت له کفر څخه ساتي. اووم سورة الاخلاص. سورة الاخلاص سړی له منافقت څخه ساتي. اتم سورة الفلق. سورة الفلق سړی د حسد کوونکو له حسد څخه ساتي. نهم سورة الناس. سورة الناس سړی له وسوسو څخه ساتي. نو مهرباني وکړئ د دغو 9 سورتونو تلاوت کوئ، عبادت کوئ، ځکه دا ستاسو په ګټه دي.